له افغانستان لپاره ډیر ښه خبر. چین له افغانستان سره څه وکړل؟ معلومات په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. چین افغانستان ته 1000 ټنه بشري مرسته رالیږي. چین وایي ژر به افغانستان ته سلګونه ټنه بشري مرسته ورسیږي. چین چارواکي ویلي له افغانستان سره شاوخوا 1000 ټنه بشري مرسته کوي چې دغه هیواد ته په لاره ده او ژر به ورسیږي. سرچینه وایي چې په دې بسته کې پوډري شیدې، جامې، بوټان، کمپلې او نور ژمني توکي شامل دي. چینایي لوري ویلي دي چې ژمي په موسم کې له افغانستان سره د مرستې په موخه به دغه بسته ډیر ژر ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته ورسیږي او افغان لوري ته به تسلیم کړل شي. چینایي چارواکو ویلي چې چین د روان کال له جولای راهیسې له افغانستان سره شاوخوا 2600 ټنه بشري مرسته کړې ده او په دې بستو کې بیلابیل اړین توکي شامل دي. چین همدارا ازمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلو بشري دوستانه مرستو ته ادامه ورکوي.